اصل مقصد چیش دی؟ نو لباس د لباس یو مقصد څه سو؟ که غواړې چې بې حیایي ختمه یې په دې ټولنه کې دې ځوانانو ته دې پیغلانو ته دې نجونو ته دې ښځو ته دې نارینهو ته ښه لباس ورکړه. افسوس دې زما او ستا د وطن پر ښځو وي، افسوس دې زما او ستا د بازار پر ښځو وي چې کوزدو ودو ته ورسې د چا لستوڼي دلته پرې، د چا د دلته پرې، د چا کمیس دلته پرې، د چا د دلته پرې. د هندوانو ښځو لباس کوي. قرآن دا نه دی روا کړی یواري سوآتکم ګرد عمر چې موږ د اغیارو لباسو جامه کوو زموږ یو عورت پکښې لڅي. خلک وایي برچاکي کالي څنګه دي؟ موږ وایي برچاکي کالي د کالو نمونه نشته په شریعت کې چې دغسې کالي جوړ کړه. شریعت اصول ټاکلي دي داسې لباس په تن که چې عورت نه یې ښکاره، داسې لباس په تن که چې دومره پنډ او ډبل وي چې عورت نه یې ښکاره، داسې لباس باید په تن کو چې تنګ و چست و دومره راتنګ نه وي چې د اعضاو انعکاس کېږي. تنگ پتلون اغوستی دي، تنگ کالی دی بارچاکی دی، هغه رقم بغلونه معلومیږي. از موږ خلک چې ولاړ شي په دې حرم شریف کې دا پنجابیانو د ښځو سره بازار بخوره. حرم شریف کې داسې بیروبار جوړ کړی، حرم شریف کې د خدای کور یې دی، د اجانو صاحبانو به یې لري بې سترې. نو وریشن دا لباس چې دی دا ستاسې دپاره زینت و ښایست دی. شیطان چې په ټولنه کې بې حیایي راولي د لباس د نګاه سره راولي. زموږ ښځې زموږ خوندې باید هغه لباس وکړي چې حیا یې پکښې خوندي، عفت یې پکښې خوندي. تاسې وګورئ الکلمة الحکمة غدالة المؤمن، د حکمت کلمه د هوښیارۍ کلمه د مؤمن ورک شي. که انګریز د هوښیارۍ خبره وکړل، که کافر د هوښیارۍ خبره وکړل، د دې هوښیارۍ خبره بیا راخلي. نور ستا دی پوسه کفر یې پوسه، لیکن زما د ده د خبرې سره کار دی. دا نه دي په جاپان کې مټر جوړېږي دلته چې راسي یو لک چلېدلی زموږ د شپږ سپارې سي وایي داسې نه وایي نوارې د مټر پیدا ما نه وایي د کومې خوارې وو هغې زور ورښلی دي. نو جاپان په مټرو کې ولې سپرېږي؟ موږ ته نن دغه نه وي د بل زاړه د بل څه شي کواړي موږ ته نه وي معلومېږي. دا خو زموږ د کمزورۍ معامله ده. نو دا خو استعمال پروا نه کړي، خو جوړ دغه دی. نو عرض مې څه درته کوي؟ پیغلانو نجونو ته پیغلانو ښځو ته په احادیث مبارکو کې د عواتق کلمه راغلې ده. پیغلانو ښځو ته په احادیثو کې د ذوات الخدور کلمه راغلې ده. خدور د خضر جمع ده. ولې پیغلانو ته د عربو په ټولنه کې خدور ویل کېدلې؟ وایي خدور د خضر جمع ده. خضر هغه پردې ته ویل کېدل دوی چې په وطاق کې کښېنستل، د دې وطاق په کونج کې یو پرده زړېدل. دا پیغلانې نجونې یا پیغلانې ښځې به د ډېره ستر او د ډېره شرم سره پردې شاته کښېنستلې. شرم څه سو؟ کفري ټولنه وه، شرکي ټولنه کې بعضې شیان تر دغه ځای پورې رسېدلي وو. ذوات الخدور ورته وایي. بخاري شریف حدیث دی. حضرت حفصه صاحب فرمایي چې موږ به پیغلانې نه پرېښولې چې عیدګاه ته ولاړې سي، موږ به پیغلانې نه پرېښولې چې د دعوت و تبلیغ مجلس ته ولاړې سي. هغه چې وروسته بیا نوره کیسه راځي چې هغه یو ښځه راځي شاهدي ادا کوي چې نه نبي کریم علیه السلام عیدګاه ته ووتی، موږ ټوله ښځې وروتلو، په حیض مبتلا ښځې مو وروتلې، زړې ښځې مو وروتلې، ځوانانې مو وروتلې. زما مطلب چې دی ذوات الخدور پردو والا ورته ویل سوي دي. حدیث شریف کې راځي المرأة عورة، ښځه په پرده کې د ساتلو شی ده. ښځه عورت ته تاسې د بې حیایي او د فحشا ترتیب د ښځې سره ولاړېږي. نو خبره مې څه درته کوم؟ خبره پر څه شي روانه؟ وریشه ستاسې د لباس مقصد څه دی؟ چې عورتونه مو در پټ کړي. ستاسې د لباس دوم مقصد دا دی چې تاسې ښایسته کړي. ولباس التقوى ذلک خیر. یو دریم لباس هم الله عز وجل فرمایي چې هغه د تقوا لباس دی. ایمان او عمل صالح چې تاسې ولري دا ډېر ښه لباس دی. لعلهم یذکرون، ښایي چې دا خلک فند او عبرت و نصیحت واخلي. نو دا څو جمعې موږ پر دغه آیت باندې بحث کوو، نن به دا بحث ته خاتمه ورکړو انشاءالله. الله عز وجل فرمایي فاحش کارو ته، بې شرمۍ کارو ته، د بې حیایي کارو ته مه نږدې کېږي. هر وخت چې ټولنه سبا سول، بیا په دې ټولنه کې اولیاء الله هم پیدا کېږي، بیا په دې ټولنه کې صلحا هم پیدا کېږي، بیا په دې ټولنه کې نیکان هم پیدا کېږي، بیا په دې کې آمرین بالمعروف پیدا کېږي، مبلغین پیدا کېږي، مجاهدین پیدا کېږي، احساس د خلکو را ژوندی کېږي. لیکن چې ټولنه چټله وه بیا دې ویني چې نه پیدا کېږي. ودونو کوزدي و رواجونه چې غالب اسول، سنت طریقې چې پاته سولې، الله عز وجل به یوه سزا بیا دغه راکوي. اولادونه به راکوي، په قول به مو نه کوي، اولادونه به مو راکوي، ما استاد زړه به نه په خوشحاله کوي. د انبیاءو دعا تاسې اورېدلې ده؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. نن که تاسو ته د الله د ذات قسم درکړم چې ولاړ ساجي صاحب ستا دې د الله په ذات قسم رښتیا ووایه، تر اوسه دې په معاینې سترګې یخې دي که یا تر اوسه دې په اولاد سترګې یخې دي؟ گزاره کوو څنګه دې ژوند گزاره ده، بس معاینې سره هم ګزاره ده، د اولادو سره هم ګزاره، ځکه د ده پر طبیعت نه وي برابر. هغسې عبادت و بندګي چې دی د ښځې څه غواړي هغه نشته.
هغسې اصلاح چې دی خپل د بچو څه غواړي هغه نشته. د زوی سره هم په عذاب، د لور سره هم په عذاب، د اولاد سره هم په عذاب. دا به په سلو کسانو کې به دې ټولنه کې نن 15 کسان لري چې هغه ته رښتیا ووایي. انبیا علیهم الصلاة والسلام چې کومه دعا کړې ده، ربنا ای رب زموږ هب راکه لنا مشت من ازواجنا، خدایه راکه زموږ د بیبیانو زموږ د ښځو څخه، و ذریاتنا خدایه زموږ د اولادو څخه راکه قرة اعین، د سترګو یخوالی. د سترګو یخوالی دغه ته وایي چې حاجي صاحب وتلي د باندې دا خوا چې راسي ښځه د قرآن تلاوت کوي، دا خوا چې راځي ښځه یې نفل کوي، دا خوا چې راسي زوی د مکتبه راسي چې بابا نن مې دونه ډېرې نمرې وړي دی، زوی چې د مدرسې سره راسي بابا نن مې سپاره خلاصه کړه، نن کاري صاحب قرآن شریف را شروع کړي، نن یې زموږ امتحان واخیستې ما ته 100 نمرې راکړې. دغه د مسلمان د سترګو یخوالی دی. وګورئ چې مسلمان یې دا قید ورسره یږدي. خبره په اسلام کې ما معتدل مسلمانان سره ناشي، خبره ما ته د اسلام په چوکاټ کې دننه کوو. هغه شی نن نشته. دا چې درته ناست په باډ باډ درته ګاډي دغه ته لا نه دی اثر. دا خو یو چاته خدای پاک ورکړي. دا تر څه شي پورې چې ټولنه باید صفا وي. په لوی چپلخو ټلیفونانو باندې نن زما او ستا بچیان پوهېږي. ته په خدای باور کړه موږ ملګري دلې لرو، کوچني کوچني بچیان ورسره راځي، دغه لوی چپلخه ټلیفون ورڅخي په ګیم نیم سر خلاصېږي، په هغه څه ورته وایي په پروګرام اوس په شي ولاکه سر خلاصېږي. نسبت ودوی کوچني کوچني هلکانې، لیکن سپاره نه وایي، قرآن شریف نه وایي، په مکتب کې ناکامه راځي، ویښتان یې دلته پر تندي باندې پراته. دا کومه تربیه شول؟ دا اوس قرة اعین دی؟ دا نه دی قرة اعین. دا هغه وخت کې چې دا ټولنه د فحشا صفا کسي، د ناروا صفا کسي. نو یو خطاب چې الله عز وجل د یا بني آدم په کلمه باندې په قرآن کریم کې کړی دی، هغه په دغه کلمه چې ای بني آدمه لباس مسم کوي، لباس مسم کوي. یا بني آدم، ای بني آدم، دا دوم خطاب دی. خذوا زینتکم عند کل مسجد، چې هر عبادت ته ځئ که طواف کلمونځ خپل ښایست در سره واخلئ. کاریګر خلک دی واري چې په بازار کې کار کوي، چې کله کار لمانځه وخت راسي په خیرونو کالو کې ولاړ سي. خذوا زینتکم عند کل مسجد. مفتی شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن کې فرمایي هغه کسان چې کسبکار دي، که مستریان دي، که نانوایان دي، که رنګمالان دي، د هغه رقم وغیره وغیره، هغه چې د کار په کالو کې ځي لمانځه ته د کار په کالو کې لمونځ کوي، د هغوی لمونځ مکروه دی. خذوا زینتکم عند کل مسجد. د کار په کالو کې به نه ځي. هغه لباس ګوري علماو اصل بیان کړی دی. څنګه اصل دی واوري؟ وایي که ته یو چا ډوډۍ ته وغوښتلې، واده ته وغوښتلې، کوزدې ته وغوښتلې، یو محترم او د قدر مجلس ته وغوښتلې، ته څنګه کالو کې ورځې؟ که تا په دغه کالو کې ورتګ د مستریتوب او د په اصطلاح د رنګمالي وغیره مثال چې ورکوې هر کسب چې راخلې، که ته وایي دغه قدرمن مجلس ته دغه د کسب په کالو کې ورتلې، تا عیب نه ګڼي، ستا لمونځ هم پکې صحیح دی. او که ته هلته 15-16 واره غسل کوې، شاور ته درېږې، مختلفې شامپوګانې استعمالوې، عطرونه استعمالوې، ښایسته غاړه اغوندې او ښایسته وتوکړي کالي اغوندې، او دلته د الله کور ته په چیچ کې راځې په خیرونو کالو کې. خذوا زینتکم. د فحشا او د ناروا مخه چې په اسلامي ټولنې کې نیول کېږي نور عوامل هم لري. هغه اصلي درجه او اصلي زنا چې شته د لباس سمېدل دي. لباس د انسانیت باید جوړ شي. خذوا زینتکم عند کل مسجد. هر عبادت چې کوئ الله عز وجل فرمایي تاسې څه وکئ؟ تاسې ښایست در سره واخلئ. یو حدیث شریف کې راځي نبي کریم علیه السلام پر ما علی احدکم، ای خلکو په تاسې څه سوي دي؟ آیا تاسو دومره پیسې نه لري چې د جمعې د لمانځه دپاره نوې جامه رانیسئ د کال کالي کښېږدئ؟ دا حدیث شریف دی. آیا تاسو ته مشکل جوړ دی چې د جمعې ورځ راسي تاسې غسل وکړئ، ښه نوې پاکې جامې په تن کړئ او د کار کالي بغل ته کښېږدئ؟ دا دوم کتاب. وکلوا واشربوا. الله عز وجل فرمایي وخورئ، پروا نه کوي، خوراک وکړئ، دا دنیا ستاسو دپاره الله پیدا کړې. واشربوا، چښاک وکړئ، ولا تسرفوا، چشمه مه کوئ. خوراک وکړئ، چښاک وکړئ، اسراف به نه کوئ. انه لا يحب المسرفین. الله عز وجل هغه ذات دی چې د حد څخه تجاوز کوونکي کسان نه خوښوي. خوراک هم وکړئ، چښاک هم وکړئ. نن ګرده مسله د دغه ځای راته جوړه ده. زموږ د اقتصاد یوه لویه برخه چې نن مصرفېږي پر دواو باندې مصرفېږي. ورځ په ورځ شفاخانې راته جوړېږي. دا 50 بستریزه شول، دا 80 بستریزه شول، دا 300 بستریزه شول. لا مرکز ته درخواستونه روان دي چې د هلمند مریضان نه جوړېږي. هغه څه خبر دي چې په هلمند کې څونه ډوډۍ خلک خوري؟ یوه کاسه شوروا ورته کښېږدي، یوه ګوله نه پرېږدي. د هلمند خورم بیا د هلمند معامله ده. دنیا کې ډم راچولې که ول الله به زوري نان نو دومره در نان هم نه چې باید در شفاخانې پورې ورسي. الله به زوري نان هلمند نه دی، بس په ګر دنیا کې مشهور اوسي. نو بهرحال الله پاک دې اوس مخته خیر پېښ کړي. کلو الله وایي ویې خورئ، پروا نه کوي. واشربوا، ویې څښئ، ولا تسرفوا، چش مه کوئ، اسراف مه کوئ.